زه شروع دی اوس یا فیض محمد مظلوم صاحب تاسو سره په دغه کې وو که نه په دې هغوی ویلي وو ورغلي وو مو ورله دا زموږ 1984 کې دا دغه جوړه کړې وه ټولنه نو هغوی چې ما نه اوس نوم هم یاد دی یاره 84 هم نه و زه هم کې مخکې وم نو هغوی خو دغه یاد داسې 82 83 بس دغه کال نیم فرق دغه فرق نه دی فرق یې نه راځي مونږ ټولنه جوړه کړې وه په هغه ورځو کې ټولنې دلته کې زمونږ یو خو دا ډېره زړه ده ساحل صاحب دلې ده ملک پښتو ادبي جرګه ملکنډ بیا زمونږ نور ملګري وو مختیار ګور زمونږ د درګۍ دوی احمد مخلص دوی ټولنه جوړه کړې وه نو د هغوی داسې مونږ یې اګنور کړي شانته کې نو بیا فیض محمد مظلوم او زه د پزی سبحان عبید او ذوالفت شاه داغ د دې مردانو زمونږ د درګۍ ظهور احمد زمونږ الله دې مغفرت نصیب کړي محمد وزیر دا ملګري ټول زمونږ په هغې کې شامل فیض محمد زمونږ صدر او د فیض محمد زما یوازې د شاعرۍ او د ټولنې ملګری نه دی ما هغه کلاس پیلون نو زه فیض محمد په باره کې که وینا څوک کوي نو زه وایم چې فیض محمد ډېر بیلنس انسان دی ځکه چې دی بیا زمونږ د سکول نه مونږ راوتي یو نو هغه ما داسې ونه لیده چې لکه فیض محمد یا وزګاري یا لکه ډېر خلک داسې چې د سکول ته پاتې شي نو ټیک ته چې بلا جایدادونه او دغه یې خو لکه هغه خلک په معاشره کې خپل مقام هغسې ونه ساتلی شي فیض محمد کې دا بیلنس شخصیت کمال دی چې هغه تر نن ورځې پورې څنګه چې انسان ترقي کوي دقسې هغه لکه په خپل ژوند کې ټایم په ټایم باندې د خپل شخصیت مطابق ترقي کړې ده او لګیا دی ترقي کوي او الله دې ولې نوره ترقي هم ورکړي بل د لیک لوست سره نو هغه یو بهترین صحافي هم دی ما خیال چې د مشرق اخبار دی او نور خو هم کېدای شي ورسره خو ښه ده نامي ګرامي اخبار صحافي پاتې شوی دی صحافي دی شاعري د هغه چې ده نو چې څنګه سړي هغسې شاعري چې څنګه سړي هغسې کرداري چې څنګه سړي هغسې اکټي نو بس فیض محمد چې څنګه ما ته یاد کړو نو ظاهره خبره ده چې شاعري به هم هغسې د معیاري ځکه چې د هغه غزلې کتاب اکثر ماله چې نوي چاپ کې راکړي یا موږ په مشاعره کې به اکثر غزل نیم ووي نو شاعري هم د هغه چې کوم دی ښه د معیار شاعر دی بې معیار نه دی بلکې زه به دا ووایم چې هغه غزل هغه دغه زمانه هېر دی خو په داسې جوارګر غواړي چې ځان مې پې بیلو خو ارزان مې بیلو هغه سیستر نن ورځې پورې اکثر په دې سوشل میډیا باندې خلک غزل د فیض محمد دی او خلک یې ورکړي په غني خان پسې نو موږ ناستو ګپن لګو نو فیض محمد په خپله باندې په خندا شو دا کار ښه دی چې وي لکه زمونږ دا کلام دونه معیاري دی چې زمونږ کلام یادي وي دا د غني خان دی الان کې پکار دی چې د غني خان په ځان پسې کولی چې اصول خو داسې که نه خو د ده دې نه د معیار پته د انسان لګي چې د شاعري او د کلام چې کوم دی او د دا سوچ چې دی دا څومره میچور دی دا څومره رنګین دی د شاعرۍ په حوالې سره غزل که هغه لیکلی دی نو غزل د غزل د معیار مطابق لیکلی دی داسې نه ده چې کنې څه د پردي په قافیه یې را یو ځای کړي نه جي هغې کې ښه یو پیغام پروت وي که هغه د موږ ورته جمالیاتي ذوق وایو که اسټیټک سنس چې کوم وي که نه نو که د جمالیاتي ذوق دی که هغه په فني چوکاټ کې ته وګورې که هغه ته په تکنیکي چوکاټ کې دغه غزل ته دغه نظم ته وګورې نو په هغې کې ته هېڅ خامي نشي راایستی بلکې یو بهترین کلام د کتلو یا د اورېدلو موقع انسان ته میلاو شي چې دغه شاعري وګوري نور ته څه وایې نو سر دغه خبره وي تقریبا 4 منټ شو زه به هم چې دا وبس دا ډېر شي دي د هغه متعلق چې څه سوال کې لکه زه ځکه چې فیض محمد زه ډېر د نږدې نه پېژنم یو خو اسم یو علاقه د سید درګۍ او ورتېره خو فیض محمد ته ما ووایي چې فیض محمد ډېر بیلنس انسان دی
ډېر خوږ سړی دی جی میلاو شوی خو یې ورسره او چې میلاو شوی استاد مې پاتې شوی زما خپله بیا څه دی نو بیا ډېر خوددار انسان دی ډېر خوددار انسان دی موږ کمزوري بل هغې بل دا یو خبره کوله ما ورته ویم چې لکه ستاسو د شاعرۍ کې چې کوم دی نو د دې فرق نه شي کېدی د ساحل صاحب سره دا ما ته ته ونه چې هغه غزل د ده دی او خلک یې په غني خان پسې دغه کوي یس سر سلما شاهین په یو کتاب باندې ملکن سپرلی دی د منزل په لور دی په هغې باندې سریزه لیکلې ده هغې هم پې دغه خبره کړې ده چې دې رسایل نه چې کوم دی نو مطلب اثر یې اخیستی دی یو قسم له او دواړه د یو کلي دي که نه او جی هغې بیا ما ورته وویل چې داسې غزل یو سندرې چې کوم دی نو زما ویلي شوي دي چې خلکو پې شرطونه یې ایښي دي یو ویل چې دا په ساحل ده بل وی چې دا مظلوم دی چا چې پېژندم زه نو بیا حقیقت له چې خبر راغلی د هغې چې کوم دی نو وایي چې دا او دا مظلوم شاعري ده لکه فرق هم څوک دومره نه شي کوي نو تا ته خو ما ووایي که نه چې هغه کلام ته ته وګورې نو هغه په هر معیار باندې پوره دی پوخې میچې وري بلکل سر لکه تش هغه شعر د شعر دپاره نه لیکلي نه دی لیکلی په شعر کې هغه څه شته دی د هغه په شعر کې څه پیغام پروت دي څه پکې وي خامخا لکه داسې نه ده چې کنې هسې بس تشه شاعري ده او په هغې اکثر ما صرف مرکبات لټول خو زه چې څومره پوهېدم پکې نو په هغې کې هغه تشبیهات او استعارې کنایې په هر لیول باندې ما خو ته لکه بېکشه پکې موجود بالکل پکې برابر پراته دي که هغه نظم دی که هغه غزل دی غزل یې ډېر زیات ښایسته دی نظم یې دقسې ښایسته دی غزل یې بیا ډېر د معیار او ډېر چې کوم دی نو لکه په څه ته چې شاعري څه ته چې غزل وایي نو هغه او بیا د جدید غزل یو قدیم غزل دی یو جدید غزل دی دا خو ځان له یو ټاپک دی خو لکه د جدید غزل چې کوم دی کې دا ډېر وسط لري دا ډېر واست کولاو دی چې دې لمن ډېره پراخه ده نو یو لیکوال دپاره بیا په دغه پراخه لمن کې لکه چې یو لوی پلاټ ته چاله ورکړې او شړي په جریبونو یو خو دا چمن دی دا مونږ چې پکې ناست یو دا خو که ته چاله ورکړې نو به ډېر په اسانه باندې ډیزاین کړي چې یاره دغه ځای به دا ولګوم دغه ځای به دا ونه وکړم دغه لا څنګه چې پکې کرلي خو که یو ډېره لویه دښته تاله څوک درکړي لکه څنګه چې د جدید غزل لمن ما تا ته یاده کړه نو په هغه ډېره لویه دښته بیا هغه ښکلي کول چې دی نو دا بیا اسان کار نه وي نو جدید غزل په معیار باندې معیاري جدید غزل او معیاري غزل لیکل چې هغه وي جدید او یي معیاري دا ډېر ګران کار دی دا د هر چا د بس کار نه دی نو د فیض محمد په دغه لاره باندې ډېر په کامیابۍ سره تګ کړی دی او ډېر په ښکلي انداز کې هغه چې کوم دی خپل سوچ او فکر خپل فن ته سپارلی دی او هغه خپل فن پې ښایسته ښکاري او ښایسته شوی دی ډېر مهرباني سر دومره بس